بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه سید جمال الدین حکیار، تاسو ګورئ ډاکټر اس جے حکیار چینل. په دې ویډیو کې موږ ان شاء الله باقی مانده مینوګانې یا باقی مانده پوینټونه د بایننس وایو چې موبایل کې څنګه یوز شي او څنګه یوز کولی شي. صحیح شو، راځئ چې خپله ویډیو سټارټ کړو. راځو دلته منګه تیر ویډیوګانو کې منګه هوم هم خلاص کې، مارکیټ هم خلاص کې، راځو اوس ټریډز ته راځو. صحیح شو، ټریډز کې منګه چې ګورو ټریډز کې منګه چې دی عموما د ټریډ کولو پوینټونه ګورو، یعنی ټریډ هغه ځایونه ګورو یا هغه طریقه ګورو یا کم ځینو کې چې موږ غواړو یو شی خرڅه وایلو. صحیح شو، هغه دې ټریډ لاندې موږ ما کار هغه ځینو ګورو چې هلته موږ یو شی الو شی خرڅو، خما کریپټو کرنسي خرڅو ورالو. صحیح شو. اوس اول دیږي کې اول تاسو د بره مینو ته تاسو فکر وکئ، خیال وکئ. ګورل د لیکل شوی کنورټ کې څه دی؟ کنورټ مطلب ته چې کوم کچېرې ستا فنډز کې پیسې پرتې وي، هغه دغې ته واړې سپاټ ته واړې، هغه بیل کنورټ هم دلته کوی شي. خو په دې کې موږ هغه کنورټ کوو چې د دغې نه کم بل پیرز کې بل کرنسي کې موږ سره بل کرنسي یا بل کریپټو کرنسي کې موږ سره وی مثال اوس یو اس ډي ټي کې موږ سره پیسې شته دي، یو اس ډي ټي کې موږ سره دي $92. صحیح شو، دلته $92 دی، $1 دغې کې دي په فنډز کې پرتې دي، شاید هغه وجه نه دلته نه ښیي، خو زه خیر دلته راځو. مثال زه وایم چې مثال زه $10 زه اړوم څه شي ته، $10 زه غواړم چې بیټکوین ته واوړي. صحیح شو، $10 چې بیټکوین ته زه واړم نو ما ته به راکړي 0.001 راځي، $10,440 راځي. نو زه به په $10 10 یو اس ډي ټي یا مطلب $10 یو اس ډي راځي، $10 باندې به زه چې وکړم $10,440 سنټه یا $10,440 دغه د بیټکوین سنټونه دا ظالمه. صحیح شو، دلته بار اپډیټ کیږي، دې ځکه خیال وکړئ بار اپډیټ کیږي ریټ چې په یو اس ډي ټي باندې څومره کولای څومره والی، خو یو اس ډي ټي ریټ خو دومره های پر نه کیږي. بیټکوین جګیږي نو هغې د جګیوال د وجې دلته ریټ فرق کوي چې ګرانیږي څومره. صحیح ده، نو دا چې شو دا یو ریټ دی، دې ریټ په اساس باندې منګه دلته اغستی شو. بس دلته منګه څنګه وایو ټریډ، نو ټریډ به شي زمونږ به په $10 یو اس ډي باندې به دومره بیټکوین شي واغستل شي. صحیح شو، نو په همدې کې که موږ سره یو اس ډي کې پیسې یو اس ډي کې ما سره پیسې ځکه دلته یو اس ډي ما سلیکټ کړی، که تا سره دلته په بیټکوین کې وي، مثال بیټکوین کې تا سره پیسې وي هغه ته کنورټ کوې یو اس ډي ټي ته. مثال د ما سره بیټکوین کې دي، ما سره بیټکوین کې مثال هر څو چې دي زه غواړم دا یو اس ډي ټي ته ور چینج کړم، دا یو اس ډي ټي دلته چینجوم، دلته زه 2 ته یو اس ډي ټي چینجوم، نو زه بیټکوین خرڅوم او یو اس ډي ټي پیالم هغه چې هر څومره ما سره وي. صحیح ده، نو دا رقم موږ دلته چې کولی شو په چینجینګ کولی شو د کرنسیانو د کریپټو کرنسي موږ دلته چینجینګ کولی شو. صحیح ده. اوس چا سره همسټر دی، ګوره همسټر چا سره نو همسټر کولی شي دلته همسټر لیکي فرام همسټر، دلته همسټر نه چینج شو دا همسټر کو، همسټر دن سبا خلکو سره شته دی. نو که همسټر چا سره وي غواړي یو اس ډي ټي دی غواړي نو یو اس ډي ټي دلته سلیکټ کا ټریډ په هو. ګوره بعضې کې ګوره بعضې دلته پیسې ولیکه، هر څومره چې د سره یې ولیکه ایډ کا، دلته به کالکولیټ شي او دلته بیا ته کولی شي چې دغه کې ټریډ ووهي نو دلته به کنورټ شي درته. صحیح شو، دا د کنورټ اپشن دی. کنورټ کې موږ څه کولی شو، یو کرنسي چې موږ سره هغه یو کریپټو کرنسي موږ سره هغه په بل کریپټو کرنسي موږ ایکسچینج کولی شو. بل راځو سپاټ ته. سپاټ کې موږ چې کوو سپاټ اپشن کې موږ سره په سپاټ اپشن کې موږ دلته ډایرکټ ټریډ کوو. د تیر ویډیو کې موږ یا د کمپیوټر ویډیوګانو کې موږ ویل چې کمپیوټر کې موږ بایننس څنګه یوز کوو، هغه کې ما د سپاټ او د فیوچر اپشن د ټول باره کې غږېدلی یم سم ډیټیل سره. شاید څوک چې نه پوه شوي نه پوهېږي په دې خبرو سپاټ او مارجن او همدا شانتې فیوچر اپشن د منځ کې فرق شي، دغه تیر ویډیو تاسو د کمپیوټر ویډیوګانو کې په همدې بایننس پلیلیسټ کې کتلی شئ. نو دلته موږ تاسو که وګورو سپاټ څه شی کوو، نو سپاټ کې موږ ډایرکټ آن د ټایم آن د سپاټ چې کوم ټریډونه وي آن د سپاټ نوم نه معلومیږي، سپاټ چې په کوم همدغه ټایم باندې موږ ټریډ کوو دا د همدې ټایم سودا په همدغه ریټ باندې موږ سودا کوو. نو که بای ووهو نو بای دلته سودا کیږي، دلته مثال اماونټ ورکوو په بیټکوین څومره اماونټ کوو، دلته ګوره کم کرنسي کې موږ سودا کوو بیټکوین راړولی، که وایو چې بله کرنسي نو دغه آپشن به کلیک کوئ، باره چې دلته آپشن دلته به درته بیا ښکاره کړم، دغه آپشن به کلیک کړو، دا چې کلیک کړې دې کې موږ سره مې نور راکولاوي چې کولاو شوه. په دې کې موږ مثال زه غواړم چې په دغې کې سودا وکړم،
زه خیر سرچ به کوم دلته سرچ به کو زه وایم چې په ایکس آر پی کې وکړم دا دلته به زه سرچ کوم ایکس آر پی یا ایکس آر پی خو کنده خو زه وایم سولانه کې وشي اس او ال ولیکو سولانه خپل راځي دا نو سولانه په یو اس ډي باندې یو اس ډي ټي باندې یو اس ډي ټي باندې زه غواړم دا یو اس ډي ټي باندې بای کما سولانه ته ریټ ورکوم ټوټل یو اس ډي ټي څومره پورې موږ دا غواړو څومره سولانه ما په کار ده زما په کار ده مثال دغه سل سولانه صحیح شو سل سولانه ما په کار 0.1 سولانه دا ما په کار ده دلته زما څومره اماونت په ما سره خوشتای او دغه دا د ریټ سره فرق کوي اوس ګوره زه غواړم چې دلته زه برابر شم سو یو ټي زه مصرفوم زه هم چې لس یو ټي پورې زما سولانه وشي نو هغه کېږي 0.015 سولانه ماته راکوي نو دا زه بل ته ډایرکټ ټي پی ورکو دا ټي پی زه هم د ټي پی سټاپ لاس ټیک پروفټ دا زه ورکوي شم په دې کې دلته زه خپل ریټ ورکوم چې مطلب ټي پی زه ورکوم ټریګر زه چې دی مطلب زما ټیک پروفټ چې دی کچېره زما ټیک پروفټ مارکیټ زما په فیور کې زما په ګټه کې بای بره لاړو نو الته زما په دې دومره مثال زما د $10 کې 15 ډالر کې په $10 کې دلته بند کا نو دلته زه غو لیمیټ ورکم د مارکیټ کوم ځنه دا لیمیټ موږ معلومو چارت نه معلومو صحیح شو دا د کوم ځنه معلومو دلته موږ چارت نه معلومو چارت دیز کې موږ را کولاول شو دا ګوره بره خانه ګوره دلته دا چې کلیک کو دلته موږ سره چارت را کولاو شي د چارت را کولاو شي سولانه چارت نو چارت انالایز دی بیل انالایز دی دیز کې موږ مکمل مارکیټ ګورو دلته موږ ګورو مارکیټ دلته مثال سولانه ده موږ 250 یا 50 کې موږ دلته بای کو نو دلته مثال کې بای موږ وایو زه سټاپ لاس دی موږ والی 238.2 دلته سټاپ لاس والی ځکه لاندې سټاپ لاس وي او بره چې دی زه ما چې بره ټیک پروفټ وکې نو بره ټیک پروفټ د پاره دا لږ زر زوم اوټ کم نو بره ټیک پروفټ ځم چې دیږي کې 243.2 دیږي کې ما ټیک پروفټ شون دا دوه نمبر به والو او چیرته به ولېګو دا دوه نمبر به زه واپس بیک شمه دا دوه نمبر به زلته ټیک پروفټ کې به د بره نمبر دلته ولیکم او لاندې په دغه کې چې ده سټاپ لاس کې بلته دا ولیکم صحیح شو هغه نمبر براول ته به ولیکو او زمونږ نمبر بلته کلیر شي صحیح ده دا زمونږ ټارګټ شو لیمیټ څومره ټاکو لیمیټ موږ مثال ټاکلی شو لیمیټ چې دی هغه مثال که زمونږ مثال وایو چې دومره لیمیټ ټچ کې دا لیمیټ چې دی دا په حساب سره دغه دی ټیک پروفټ لیمیټ دی سټاپ لاس لپاره دی مینس غړی او لیمیټ ورته وایو چې هغه موږ ته وټاکو نو موږ سټاپ لاس د ټیک پروفټ نه مخکې یو 50% دلته موږ ټاکلی شو 50% یا 80% موږ وټاکو دلته دا به زمونږ لیمیټ ټچ کې هغه زمونږ ټریډ بخپل باندې شي خو لیمیټ سره موږ کار نشته لیمیټ دومره خاص نه دی کار اصل زمونږ ټیک پروفټ سټاپ لاس سره دی نو دا زمونږ سیف زون دی پاره دی چې زمونږ چې اکاونټ کې $10 وي موږ وایي $10 پورې موږ سودا و $10 زمونږ سودا که تاوان تمزینو چې $15 تاوان ته لاړ شو هغه ته لیمیټ ورکو کوي چې ګټه کوي $10 یا $15 ګټه کو بس دی هغه دلته موږ یو لیمیټ ټاکو که زه مصروف یم خپل به سودا ما ګټه تاوان کې لګه کې بند شي او بس مارکیټ نه بزوته نو زما تاوان به نه یو دلته صحیح ده همدا رقم بس سودا کوم دلته لیمیټ اور سم ورک کړ ټریډ مو لګو بای سولانه شو بس بای وه بای بشي سودا بای شي بای سودا به چیر د ښکاری په دیز کې بخکاری تا د سودا صحیح شو او دلته کزه ما سیل کوم نو زما سره مثال کرنسی د زوام سیل کوم هغه دلته زار لیکم ما د بای غوندار سفیل کوم او زه کرنسی ما سره کنه د سیل کوي شم زه په لاندې مارکیټ چې لاندې زی ماته بغټه راکې نو دلته سولانه کې د سیل کوم سټاپ لاس ټیک پروفټر سور کوم سیل سولانه دلته ما ټریډ روان شي صحیح ده دا زمونږ د ټریډینګ سیستم شو څوک په دې کې نه پوهیږي کمنټ باکس کې میسج وکړي ها مارجن ترازو مارجن کې موږ سره چې د مارجن هم بالکل هم د سپاټ غوندې دی خو مارجن کې دومره دی چې دا موږ سره لکه فورکس کې چې څنګه موږ سره لیوریج دی کوم لیوریج درکې چې تا کولای شي چې په لګو پیسو غټه اندازه پروفیټ اوچت کې انده رقم چې اپوزیټ در باندې لاړو یعنی مطلب اپوزیټ شو یعنی مطلب خلاف لاړو استای سودا نو ته غټ تاوان هم کولای شي صحیح شو نو دا موږ سره چې دا موږ کدي بار کې مارجن بار څنګه نه پوي نو دا موږ کمپیوټري بایننس ویډیو وګورئ ان شاء الله کې ما پوره ایکسپلینیشن ورکړم کاپی ته کاپی هونم نو معلومیږي چې کاپی نه غیر ټریډران چې ته دا غوي ټریډ کاپی کې او هغه ټریډ چې هغه څه ټریډ لګي به تاسو چک کیږي تا د هم هغه ټریډ کیږي ګوره دا اوس فول دی دلته ته نشي جوائن کولای کم چې فول نه ګوره ټول فول دي
دا فول ښه دي. ته چې کله ته غواړې چې د کاپي ټریډینګ سره ځان جوین کړې نو دا چې کوم فول دي دوی ته به ته صبر کوې، دوی کې یو نیمې هغه وځي چې د خپل لیمیټ ټریډینګ هغه لري، خپل پروفیټ پوره شي تېنه بس کټ کوي ځان تېنه چې هغه څنګه کټ شي به دوی سره به ته ځان جوین کړې، ځکه دا ټاپ دي دوی ښه دي دوی کار هم کوي. څه شو که ځان کاپي ټریډینګ کوي چې نو دلته کاپي ټریډینګ وایي. ګوره لاندې اوس دلته دا یو خالي پاتې، دلته اوس د سره سپیس پاتې، دا مې خو ټریډر ده خو د سره سپیس پاتې، کاپي وهو بس ډایرکټ دلته راځو میکسیمم نیکسټ هر څه ډیټیل ورکړی دی، سکیپ کومه دا ډیټیل بدلته زه وایم چې په ټولو کې دا ټریډ کوي. آی هاف ارسه ریټ دا 10% علي، صحیح شو 10% دا علي، پروفیټ شیر علي دنه دلته ورته لیکلي دي دا د 10%، صحیح شو دلته 10% لیکلي، پروفیټ شیر به 10%، کنفرم به دا مو وهي دا ما کنفرم کې کنفرم شو، ګل د کنفرم ساين به کولاو شي درته خل د اماونت نه دی ورکړی، اماونت به زه دا چې سلو پورې کوي، سل اماونت دلته مینیمم لیکلی دی، صحیح شو میکسیمم لیکلی دی، مینیمم چې دی دا سلو نه والا سلو پورې چې کوي، سلو نه والا تر 50,000 ډالر پورې دا تا ته اکاونټ چې تا ته منیج کوي. نو دا چې شو دا یو لیمیټ دی، نو د $100 سره $90 دی، سره $92 دی، نو 100 نه کم دی ځکه دا اوس نشو کاپي کولی ټریډ منګه. دلته موږ سره فکس اماونت چې دی فکس دلته به تاسو سره فکس اماونت قرارداد غوندې کوي، ته یو فکس اماونت ورکوي درته، دا فکس چې دی ته کوی دلته یو $40 ورته وسپاري او کاپي ټریډینګ کې تاسو دا په څومره پیسو باندې تا د کاپي ټریډینګ وکړي، مطلب ته د یو لیمیټ ټاکې چې ته څومره پیسې دلته اکسس ورکوي چې دا په کار وکړي، فیصدي تېره څومره غواړي، څومره سټاپ لاس ته دلته راکوي، دلته سټاپ لاس هم ورکوی شي، بس کنفرم پې ووهئ کنفرم به شي. صحیح شو دا فکس مطلب دا چې ته ستا اکاونټ کې مثال دی $100 ته وایې چې زه والا دا خو زه غټ ریسک نشم اخیستی، $100 زه نشم، $100 زما دپاره زیات دي، زه غواړم چې زه یو $50 یا $40 ونیسم، $40 زه زغملی شم تاوان هغې نه زیات نشم، خو ته بل ته $40 دواړو ځینو کې 40 ولیکي، صحیح شو کاپي اماونت دلته 40 ولیکه او دلته بیا دې 50 نیم دلته ولیکه چې دا نیم ته کولی شي تر نیم حده پورې ته سودا پرې وکړي، هغه که چېرې لاس شو بیا نور نه استفاده کولی شي. نو نیم چې دی 40 ټوټل دی کې انویسټ کې مطلب د ټریډینګ لاندې راولي، د کاپي ټریډینګ کاپي دا ترکي کاپي ټریډر دی، ترکیه والا دی، او دې کې مثال زه لیکم 40 دلته زه لیکم 40 لیکم دا 0 شو او دلته زه وایم چې دا تر زه 10 ورته وایم چې ته 10 پورې ته ټریډ پې کولی شي، کله هغه که چېرې لاس شو نو بیا ته نور نه استفاده کولی شي. دا یو لیمیټ زه ټاکم، ټوټل سټاپ لاس څومره زه زغملی شم، یو د دې خپل فیصدي زه 40%، صحیح شو 40% زه سټاپ لاس کنفرم یې کړه، بس ته د سره جوین شي، ستا په اکاونټ کې به خپل اټومیټیک چې دا کوم ټریډونه کوي به تا ته هم کېږي. نو دا چې شو کاپي ټریډینګ خبره شوه، صحیح شو نو دا کاپي ټریډینګ خبره شو، کاپي ټریډینګ دغه شو، دا فیوچر والا و، صحیح شو دا فیوچر والا د سپاټ والا چې دی نو سپاټ والا دا اپشن د سپاټ چې دی دا هم نوی اډ شوی دی، ښه دا سپاټ والا سلیکټ فیوچر والا دی خوا دی، صحیح دا سپاټ والا دا سپاټ والا دا فیوچر والا دی خوا دی، نو فیوچر والا هم تاسو دلته کاپي کولی شئ، خو سپاټ کاپي کوئ سپاټ کوي فیوچر کې بس ګوتې مه وهئ، فیوچر لږ ریسک دی دې خاطر که کوئ ستاسو خوښه ده، بالکل پروسیجر یو رقم دی، هر رقم چې تاسو جوین کوئ هر یو کې ځان جوین کوئ پروسیجر یو رقم دی، صحیح شو طریقه یو رقم ده څنګه ځان جوین کوئ. ښه ډسکور مطلب نوي خلک نوي دغه ډسکور کوئ کم راځي دلته ګوره دلته ګوره داسې اړوه پیج اړوه دلته نوي ډسکوري درته راځي. ښه ډسکوري مطلب نوي خلک راځي، دوی نوي مطلب نه دوی هم زاړه خو مطلب دوی هغه لیست کې راغلي ستا دپاره داسې وایي چې دوی درته ښه تکړه خلک چې دی ریکمنډ کوي درته، یا تاسو ته وایي چې که تاسو کاپي ټریډینګ کوئ دوی نه وکړئ دوی ښه خلکو ته پروفیټ مطلب ورکړئ، صحیح شو. نو دا څه شو دا موږ سره کاپي ټریډینګ آپشن شو. کاپي ټریډینګ راځو بورډ ته راځو. بورډ چې دی بورډ چې دی دا هم روبوټي سیستم دی، دا هم د کاپي ټریډینګ غوندې دی، تاسو دلته کاپي وهلی شئ، دا خپله روبوټ سیستم دی، نو دوی بیا صرف همدې ډاټ کې یا په دې خاص کوینس کې بیا دوی درته صرف ټریډ کوي، صحیح شو دا هم انویسټ بولی شي یا بیرش دا سیستم تاسو کولی شئ. ښه دلته راځو واپس بیک کېږو کراس وهو بوت باندې پوه شوئ. بای سیل چې دی بای سیل موږ مخکې تېر ویډیو کې ویلي دي، بای سیل څه ته وایي چې مطلب څوک کرپټو کرنسي غواړي والي نو هغه خپلې پیسې د ماسټر کارډ نه ورلیږي هغه ورته بای کوي. پی ټو پی چې دی په دې باندې موږ تېر ویډیو کې غږېدلو چې پی ټو پی دریم کس ته وایي چې ته غواړې یو کوین والي د بل کس نه
نو هغه ته پیسې لګي په ماستر کارت یا په بانک کارت یا په مطلب سکرل یا په مطلب ایزی پیسې یا بل طریقه باندې پیسې ورلېږي او ته ستا بایننس ته پیسې رالېږي. او که غواړې مثال ته کرپټو کرنسي ته غواړې چې پیسې نغدې کړې نو هغه ته کرپټو کرنسي لېږي. د درېیم کسان ته همدا چې کوم کسان دي دا لیست کې دلته تاسو ګورئ دا ټول کسانو کې ښه کس کمې وي هغه څنګه پیژنې. اتې ویډیوګانو کې ما ویلي دي کمپیوټري ویډیوګان چې کوم بایننس باره کې دا کې باره کې غږېدلی یم څنګه تاسو ښه کس پیژندلی شئ هغه سره وګورئ پوهېږئ. نو هغه تاسو ښه کس وپېژنئ ښه کس معلوم کړئ. ښه کس په دې مهمه دی چې غلط کس سره که چیرې مخ شوئ تاسو په دې کې بیټکوین کې ځکه چې تھرډ پارټي ده نو هغه تاسو ته نه بایننس تاسو د دې مسؤلیت لري او نه تاسو هغه نه واپس بیا پیسې اخیستی شئ. صحیح شو. نو دې خاطر تاسو باید سم کس سره معامله وکړئ سم کس سره ټرانزیکشن وکړئ. که تاسو پیسې په کاري بایننس او کرپټو کرنسي ورولېږئ تاسو به نغدې پیسې راولېږي. هره لاره چې دوی سره اکسیسیبل هغه لاره باندې تاسو ته رالېږلی شي. مثال څوک سکرل باندې کوي شي څوک په سویفټ بانک باندې کوي شي څوک چې دی په ویسټرن یونین باندې کوي شي څوک په منیګرام کوي شي څوک په ایزی پیسې لګي شي. نو هغه طریقه به تاسو دلته بالکل دا سیټ ته ګورئ دا سیټ ټول لیستونه دوی چې کوم لار باندې پیسې تاسو ته رالېږلی شي نو هغه تاسو دلته سلیکټ کولی شئ او پیسې ترې نه نغدولی شئ. کرپټو کرنسي ورولېږئ تا ته به رالېږي پیسې نغدې او که چې دا یو خپل ریټ وي. صحیح شو. ډالرو دوی خپل ریټ وي دا چې خپل حساب سره ریټ یې ښیي. نو دومره حساب سره بیا مینیمم د خپل لیمیټ یې چې تاسو څومره لیمیټ تاسو پیسې ویستلی شئ. صحیح ده. ښه نو دا څه شو دا د ټریډ آپشن شو. ټریډ آپشن کې موږ بالکل همدا سیستمونه ټول وکړه چې تاسو دې کې څنګه ټریډ کوئ شئ او تاسو چې هر ټریډ وکړئ تاسو که سپاټ کې ټریډ کوئ نو سپاټ والا ټریډونه به دلته لاندې ښکاري او که هولډینګ کې تاسو اچولي نو هغه تاسو سره دلته دي. صحیح ده. دا چې شو هولډینګ والا و. مارجن والا دلته راځي. مارجن کې څومره ټریډونه موږ کړي هغه دلته لاندې راځي. دې کې موږ ټریډونه چې کړي هغه دلته راځي. صحیح شو. په دې آپشن په دې کې راځي همدا رقم ټول دلته راځي. صحیح شو. ښه دا خلاص شو. ښه ان شاء الله دا مینو باندې پوه شوي دي که څه پوښتنه سره ملاوي ده پوښتنه لرئ ډایرکټ پوښتنه کولی شئ کمنټ باکس یا واتساپ نمبر باندې او بیا هم کومه پوښتنه لرئ کمنټ باکس یا واتساپ نمبر باندې وکړئ. ان شاء الله موږ کوشش کوو تاسو پوښتنو ته په اسانۍ زر جواب درکړو تاسو مشکل حل شي. بیا هم تر بل ویډیو په پاک الله سپارم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.